زیم دی روجه اخر چارسده کې تاسیسه کار پیښ راغی چې زه د غیر لپاره لاړم چارسده ته ویډیو تر اخره وګورئ دا برته په ویډیو کې پته ولګي 11 جنوري 2025 روان شوم د بازار ته ما وی چې د یو کې سیم آرډر کړم چې کله مې د طلحه ویلاګر سره رابطه وکړه نو د غیر طرفه دا جواب ملو شو نو می بھائی یو ځرګه سیمونو کې مړه سمستر اوس په ضروري کوم ته بیا سه خیره کې رستورات نو د قدر ته وایم زه نور سیمونو درګه سچل کوم کنه مړه بدی کې چې پتر نشه راسه مسله لړې خفه کړل دا غینه پس می د ابوبکر ویلاګر سره رابطه وکړه هغه خو ریپلای را نکړه خو ګروپ ته د میسج کو چې سټاک ختم شوی دی په ویډیو راته دا کمنټ وکړه چې ویلاګز برابر دي یو کې سیم خو می آرډر نه کو خو لاړم ګورګورې چې وخت بریانی می ورته آرډر کړه او دا غینه پس راړم کورته 12 جنوري 2025 په ماخامی راته د باباجان او د پلاجان کال راغی ویلي چې خانجي درزي یعنی زمان کله راشه پېښور ته بس سحر لس بجې د ځان شړې ته وکړي روان شو پل های سپیډ باندې پېښور طرف ته خو پټول الله رو دوم ځکه چې بیکاره سر د مانځه پوری پبجی لایو راغلی هلکانو غپ لګوم خاصه پبجی نه کوم زما سره ملک سی بوم پټول الله رو ویدو بس اخر کار باچا خان ایرپورټ پېښور ته ورسېدو خو په انټری کې دومره چیکینګ وکړو تا به کړو عمرونو ګندګيري هم نو بس زم تاسو د چیکینګ په باره کې سره ایدا په کمنټ سیکشن کې ضرور ولیکئ بس د لګ انتظار نه پس انکل عمر ورسېدو بیا هم د سټي اپ لاورز یعنی پېښور نه در طرف ته سفر شروع کو بس 400 د نور آباد ته ورسېدلو غنی خان روډ په لیفټ سایډ باندې د شاهزي بیکری ول نه بیکری او میټای را وغستله د غنی خان روډ په رائټ سایډ ریل پټک سره نږدې د وړو کوی دکان نه د 400 مشهور غټي وریجی را وغستلې پر 2 ګرامر اګنور کې خو د وریجو کوالټي ته ویم د وریجو کوالټي ډیره اعلی و کدا سو مینده په دلاره تیرېږي نو ضرور ټرای کړئ دینه پس خپل سفر بیا جاری کو او کله دې علاقو څوک دا ویډیو ګوري نو کمنټ ضرور وکړئ بس سفرم په خیر شو ورسېدو خپل خوګ درته په دیر کې په لکه مرو هوټل کې روټي وکړو روان شو کلی طرف بس په میا باندې کې د کور د لپاره سامان وکړو روان شو کور طرف ته الحمدلله کلی ته په خیر سره را ورسېدلو بس دا ویلاګ په دې ځای ختموم خاطر او بعد دوی د الله پامان